درملوک کمپنۍ د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د نږدې 1.9 میلیونه کارول شوو رایو هغه راپور شریک کړی چې له مخې به یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصفیه شوې رایې معلومي او لومړۍ نتیجې اعلان کړي. د کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات وایي چې درملوک کمپنۍ له اوږد ځنډ وروسته د پاکو او ناپاکو رایو راپور ورسره شریک کړی او دا مهاله د کمیسیون تخنیکي ټیم په یادو معلوماتو کار کوي. د درملوک کمپنۍ وروستي معلومات هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کړي دي. زمونږ همکاران کار پرې کوي، هغه تخنیکي موضوعات به دوی ارزوي او نن سبا پورې به وروسته هغه د کارخانو تاسو سره شریک. سادات وایي چې تر دا مهاله یاد راپور له هیڅ لوري سره نه دی شریک شوی او په دې تړاو به نور جزئیات له ټاکنیزو ټیمونو او رسنیو سره د تخنیکي ټیم له ملاحظاتو وروسته شریک کړي. په جزئیاتو باندې کار روان دی. تاسو پوهیږئ چې هغه به تحلیل او تجزیې ته ضرورت لري. په هغې اړه باندې به زموږ تخنیکي همکاران کار کوي تر څو هغه جزئیات چې تاسو یې غواړئ هغه څومره زر چې کېږي له تاسو سره شریک کړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې لومړۍ پایلې هم د تصفیه او غیر تصفیه شویو رایو معلوماتو ته په تمه وې او درملوک کمپنۍ له اوږدې پروسې وروسته یاد راپور ورسره شریک کړی دی. خو د ټاکنیزو ټیمونو ناظرین بیا پر کمیسیون نیوکه کوي سره له دې چې دوی مرکزي سرور ته لاسرسی لري، خو بیا هم د کمیسیون له لوري ورسره د درملوک کمپنۍ له لوري لیږل شوي معلومات نه دي شریک شوي.